ورته پاتې دي 15 منټه پاتې یو ورځ زه 2 منټه خبره کوم قاری صاحب 2 منټه مبین صاحب ته وخت ورکړئ یو 2 سواله کولای شي لاند 2 سواله دو تاسو نه کوم قاری صاحب یو دغه نه د مختار صاحب نه تاسو اجازه 3 سواله ډیر لند 2 سواله ما نه سوالونه کوي بل چا نه سوالونه نه کوي دلته سټوډیو کې ز سوالونه جوابوم تاسو زه خاصه شو دا زه سم ده اول خو قاری صاحب ګوره د مبین ورور یو تور ولګو دغه سیمانه دی ویلي ماده سی ویل چې ګوره د طالبانو د اول ورسې نه خو تور ولګو قسم قسم تمام ده قاری صاحب تاسو ته مختار صاحب ته شاه محمود صاحب ته چغزي صاحب ته او ورسره مبین که څه هم بیګای ما ته کنځلې وکړه خو زه خیر سلامونه ورته وړاندې کوم ټول ته منافقه دا دروغ مه وایه کنه منافقه بیګا د ما ته پلار یاد کو والله بالله په ثم تل پلار درته یاد خیر دغه نه تیر شه ما بخلای ما بخلای ورور پرې اجازه راکړه کماونه بکې اجازه راکړه د خاوري په لاس کې د ما ته کنځلې وکړه اجازه راکړه قاری صاحب پښتنه دادا تاسو په هغه باندې ګور نیو کې هغه د بارو ذکاری نه ما خو هغه د آیات راوړو درته ویلوست خیر تاسو ورته چې دی لکه تشریح کو ورته موسم کو ډیره مننه تاسو د حماسي سه په هغه هغه باندې په دغه باندې چې کومې د پسونو خبره کړې دا څه جواب لري قاری صاحب دا ډیر منافق سړی ده دا ډیر دا ز پیژنم دا ډیر سوال وانه خو مبین صاحب د څه ویل مبین صاحب د حماسي په باره کې خبرې کوي هغه بار تاسو ټول تشریح ورکړي حماسي صاحب خپل مبین صاحب ته مالک پرې دغه ځای کې دا وضاحت وکوم زه دا وضاحت بیا وکوم ته خو ما خبر نه پوره کړی قاری صاحب سوال نه دی پوره شوی وروره بس والله که سوال پوره شوی په کې دی ویل بس د پوه نه خو زه ما څه ویل توهین نه زه پوښتنه کوم درنه ځان خبرو مو قاری صاحب محترم ځان خبرو مت قاری آیات او حدیث نه خبري دی اشرف غنی دی امنت بالله په باره کې څه وایي ګوره ته اسما پرېږده تاسو سوال جواب کوم وقاری صاحب ما پوښتنه نه پوره کړی حماسي صاحب په اړه تاسو کولې دا څو ورځې چې مسلسل کوم زه بل پوښتنه لرم تاسو مهرباني وکړئ خبرې ته غوږ ونیسئ زه دا تشریح وکوم که تا کوم سوال تاسو خو نه کوي نو چې سړی نه بیا سوال وکوه بیا سوال بند کړئ دا خو نه کوي دا منافقت دی والله مداخله مکوه قاری صاحب ما پوښتنه نه پوره زه تشریح کوم چې کله تاسو په څه باندې تشریح کوي سوال وکوه مبین صاحب پوره تشریح ورکړي کته سټوډیو نه ښکته زه تشریح کوم تاسو زه تشریح کوم چې تاسو کوم سوال پاتې شم دلته سټوډیو کې پاتې شرا سره مبین صاحب دایمه ما باس سټوډیو نه وځي زه تشریح کوم که تاسو کوم سوال پاتې شو باقی نو بیا تاسو بیا وایي حماسي صاحب په اړه تاسو سوال دي پسونو په باره کې پسونو باره کې له اسمان نه څنګه کته کیږي آفرین پسونه د اسمان نه راخ کته کیدلی شي محترمه زموږ مسلمانان یو یا اهل سنت والجماعت یا احناف یو د موږ تاسو عقیده دا چې کرامت حق ده او کرامت څه معنی کرامت دی الله دی یو نیک بنده څخه خارق العادت کار څرګندیدلو ته کرامت وایي دی الله دی یو نیک بنده نه داسې یو کار څرګند شي چې هغه عادتا ممکن نه وي عادتا دا ممکن نه ده چې ورته پسونه راشي الته دی ونې سره کوړي بیا چیرته وي دا ممکنه عادتا نه ده ولی کرامتا دا ممکنه ده دا د کرامت معنا ده موږ د جهاد سلګونه کرامتونه لیدلې دي زه یو ادنا مجاهد یم د الله یو ګناهګار مجاهد یم ما په خپل سترګو د جهاد داسې کرامتونه لیدلې دي که زه دلته ووایم دغه ماده پرستان او دغه سیکولران به په ما پسې استهزاء کوي خو د موږ او د دوی دغه استهزاء ته اعتنا باید مسلمانان ځکه ونه کوي چې موږ تاسو په کرامت ایمان لرو کرامت د الله د نیک بنده نه داسې یو څه څرګندیدلو ته وایي چې هغه عادتا ممکن نه وي عادتا ممکن نه ده چې یو ورید په سطح ته راشي ولی کرامت ممکن ده د کرامت لرویه دغه خلک چې کوم استدلال کوي دوی د کتاب نه کوي کرامت د کتاب نه تعریف کی کرامت د فقهاو د عبارتونو نه تعریف کی کرامت د موږ د عقیدې د کتابونو نه تعریف کی چې کرامت څه ته وایي کرامت هم دې ته وایي دا د موږ د جهاد کرامتونه دي موږ د جهاد پښتون پوره نه دا هغه لګي تشریح ورکړي چې بغون د کار دی ولا زما پښتون بل شي دی دا بل شي کوي قاری صاحب ته خبر راکې لګي صبر ګور قاری صاحب ځان ستړی کی مداخله کوي کزما په خبرو کې مداخله کوي بیا د سټوډیو نه کوزوي زما خبرو کې مداخله کوي زه د تشریح وکوم بیا تاسو سوال وکوي تګه د ما خبرو دی اوردو حوصله نه لري سټوډیو نه وځه قاری صاحب ته دا خبره تاغه ور کزه دای څه وای ها
ګوره وروره د کرامت معنا وپېژنئ. تاسې چې په اسلام باور نه لرئ، په الله باور نه لرئ، د الله په دین باور نه لرئ، نو کرامت نه به څه باور ولرئ؟ ته چې د الله توحید نه منې، ته چې د الله فرایض نه منې، ته چې د اسلام اهم احکام نه منې، د اسلام شاعر نه منې، نو کرامت به څه ومنې؟ کرامت خو هغه څوک مني چې الله مني، د الله رسول مني، مذهب مني، فقهاو کتابونه مني، عقیده مني. نو چې کله ته دغه شیان نه منې، ته ماده پرست یې، ته په مادیاتو ایمان لري، ته په غیبي قوت ایمان نه لري، نو ته به کرامت څه ومنې؟ ستانه خو زه ګیله نه لرم، خو د موږ تاسې دا مسلمانان ورونه دا په دې پوهیږي، علما په دې پوهیږي چې کرامت حق ده. د موږ تاسې عقیده دا ده چې د الله د یو نیک بنده خارق العادت کار، هغه کار چې هغه عادتا ممکن نه وي، داسې یو کار د الله د یو نیک بنده نه څرګندېدلی شي. موږ تاسې د جهاد په کرامتونو کې لیدلی دي، دلته انجینر صاحب را سره ده، ډاکټر صاحب را سره ده، دا سابقه مجاهدین دي، د جهاد په سنګرونو کې پاتې شوي دي، دوی به لیدلی وي، موږ لیدلی دي چې یو تشلاسی مجاهد د روسانو د کمونستانو په ټانګ ورتښتي، هغوی ضربې کوي، ولي خو هغه نه لګېږي، هغه بچ کېږي، هغه ژوندی پاتې کېږي. ما لیدلی دي، ما په خپل ځان لیدلی دي چې د امریکایان د مانه ګیر چاپیر تاو دي، پاس په ما ډرون ګرځي، په ما هلیکوپټر ګرځي، بنګنې ګرځي، B-52 ګرځي، چار چاپیر امریکایانو زه محاصره کړی یم، د یوې ګوتې ځای نشته چې زه ووځم، زما سره ټوپک هم را سره ده، زما سره کمربند هم را سره ده، د امریکایانو د محاصرې نه بیا هم زه وځم. عادتا ممکنه نه ده، دا خارق العادت کارونه دي، دې ته د جهاد کرامات ویل کیږي. یو فدایي مجاهد د موټر بم نه ژوندی راوځي، یو فدایي مجاهد د 90 ریاست نه برید کوي، بیا ژوندی راوځي، دا د جهاد کرامتونه دي. که ته یې نه منې، ته خو یې ځکه نه منې، ته د الله نه منې، ته د الله رسول نه منې، ته فقه نه منې، ته د اسلام شاعر نه منې، ته د اسلام احکام نه منې، نو کرامت به کله ومنې؟ کرامت خود نه منې، دا شی دی نه منې. دویمه خبره ده، د حماسي صاحب په اړه زه وضاحت وکوم. حماسي صاحب د بیا د ډیره معاف د استمناء بالیت په اړه چې کوم وضاحت کړی ده، دغه خلکو هغه وضاحت دا د طالبانو ته د استمناء بالیت تشریح کوي او په دې اړه د ائمو اختلاف بیانوي. د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه قول راخیستی ده او په آخر کې د فتوا دا ده چې دا شی حرام ده، خو د احناف د علماو په نس په وخت د شدت خوف د زنا کې دا شی جایز ده. دا د موږ تاسو د احناف فتوا هم ده چې کله سړی په زنا باندې ویریږي او یقیني وي چې دی په زنا کې واقع کیږي، بیا دا شی جایز ده. دا بحث په دې اړه شوی ده. خو دغه خلک چې نه اسلام مني، نه ټوله ورځ د اسلام شاعرو ته سپکاوی کوي، خبره مه کوه، اسلام زموږ دین دی، موږ باندې ایمان لرو. سره انګریزان مسلمان نه کافر دی یو افغان کور ته اړوي، هغه سړی د عمر بولي الیاذ بالله، هغه سړی د علي بولي، حمزه بولي رضی الله عنهم. قاری صاحب لوی کرامت دینه بل کوم ده چې د ناټو 48 هیوادونه، د کابل مزدور اداره، اربکای، داعش، دا ټول یو تشلاسی طالب په سر په زنګین ټوپک باندې ماته خوري، نو پسونه څه معنا لري؟ هغه ناټو، هغه امریکا چې د غرور ښکرې له اسمان سره لګېده، تا ونه لیدل شینواریا سکشویانو د اروپا، تاسو ونه لیدل چې همدغه طالب ته ګونډه سو، هغه څوک چې دوی ورته زولني اچولي، په زندان کې اچولي، له ټولو